بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه په ارغنداو ولسوالۍ او په نورو څلورو ولسوالیو کې زموږ عملیات شروع دي. امنیتي او دفاعي ځواکونه، امنیت ملي، اردوی ملي ډېره په یو منظمه امانګي او په نوې عصري ټکنالوژي باندې سمبال زموږ عملیات قدم په قدم باندې مخته روان دي. خوشبختي دا ده چې په تېر 40 ساعتو کې یو 50 نفره تروریستان په زمیني او هوایي بریدونو کې د منځه کړي. ډېر په تعصب سره، ډېر په خواشینۍ سره او تسلیت ټول د ارغنداو او د کندهار ولس ته وایم. ماښام دښمن یوه راده ټانک چې غوښتل یې د پل چې 2 ورځې مخکې انفجار ورته ورکړي، نور قسمت یې هم تخریب کړي. زموږ بېګناه خلک، ماشومان او خویندې د دوی د ټانک په انفجار کې چې انتقالوي یې د منځه ولاړل. دښمن رحم و ترحم نه لري، همیشه د خلکو کورونو سنګر ګرځوي او د خلکو د کورو څخه استفاده کوي. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه پیاوړي دي. په ډېر ژر وخت کې به ټولې ساحې د دوی د وجود صفا کړي. زموږ دپاره چې ورځنی مشکل دی، دښمن د خلکو په کورونو کې، په باغونو کې، په ځایو کې ځای نیولی دی. موږ ته د جلالتمآب رئیس صاحب جمهور، اعلی سرقوا قمندانۍ او د امنیتي او دفاعي سکتور رهبرۍ هدایت هم دغه دی. موږ په ښه تکتیک سره مخته ځو. ملکي تلفات موږ ته د زغملو وړ نه دي، خو دښمن یو وار بیا خپل وحشت وښوی، هېڅ رحم و ترحم نه لري. او دغه د برایي شپې دغه مشکل چې پېښ شو، دغه تسلیت ټولو ته وایم. خدای دې جنت فردوس په نصیب کړي او دښمن ذلیله ته دوژخ غوښتونکي او دوژخ به انشاءالله ځایي. موږ پر دښمن باندې، پر غله باندې، پر تروریست باندې هېڅ رحم و ترحم نه کوو. او د خپلو ولسونو لپاره دغه تاسو چې وینئ زما په منځ کې زما سره د څنګ کې امنیتي او دفاعي ځواکونه ولاړ دي، هغه په تمامه معنا خپله وینه ورکوي، خپل سر ورکوي، د وطن څخه دفاع کوي. د توجه څخه یوه نړۍ مننه. موږ نورې لاسته راوړنې هم لرو د جنایي په بخش کې چې هغه به وروسته بیا ستاسو سره شریک کړو. تشکر.